پاکستان کې نیټ کار نه کوي او که تاسو وی پی ان استعمالوئ نو زما دا ویډیو ضرور وګورئ. د یو کس نه 70000 روپۍ ووالې او بانک اکاونټ یې مکمل طور باندې ختم کو. که تاسو هم بانک اکاونټ او تاسو یا ایزی پیسې یا نور اکاونټ نو زما دا ویډیو وګورئ، تاسو له غټه فائدہ درکې. په پاکستان کې تاسو ته پته ده چې احتجاجونه دي، درنې دي، دا بیلونه پاس کیږي، عین ترامیم کیږي، نو مکمل طور باندې نیټ بند کړی دی. نو هر سړی غواړي چې زه وی پی ان آن کوم، په وی پی ان باندې خپل کار وکم، که په یوټیوب باندې، که په فیسبوک باندې، که په ټیک ټاک باندې خلک و چې زه ویډیو وګورم. خو دې لک دا واقعیت سره هم شریک کوم او تاسو به ځان څنګه بچ کوئ نو ویډیو را سره مکمل وګورئ. ملګرو ته الک وای کنه وای ما زما سره نیټ کار نه کاوه نو 11 بجې د شپې ما است کې وی پی ان آن کو. چې کله مې وی پی ان آن کو او زه د خپل بانک اکاونټ ورلم، ما خپل بانک اکاونټ کولاو نو زما د بانک اکاونټ مکمل طور باندې ختم شو او بیا نه کولاوېدو. وای زما چې 70000 روپۍ وي نو زه په هغه پسې خپم، خو هغه هم نه کېدلې. مکمل طور باندې بانک اکاونټ چې دنه ما ریکور کاوه خو هغه نه ریکور کېدو. وای بیا زه چې نو ما کال سنټر ته رینګ وکړو د کومه بانک اکاونټ چې دنه هغه کال سنټر ته د بانک دغه نه پس چې دنه ویل ما چې تکله رینګ وکړو نو هغه ته ویل چې ستا دا کوم اکاونټ چې دا په 24 غنټو کې ریکور شي، خو بل طرف ته چې دنه ستا چې کوم 70000 روپۍ نو چاته سند کړی دي او دا واپس تعالی نه راځي، د دغه ذمہوار دی مونږ نه یو. نو ول دا اوسه پورې چې دا اکاونټ مکمل طور باندې چې دی نو هغه زیل نه درغله 24 غنټې ورکړل او روپۍ 70000 روپۍ مکمل طور باندې لاړې. ملګرو که تاسو هم داسې وی پی ان استعمالوئ نو دې خبرو ضرور احتیاط کوئ. که چېرته تاسو بانک اکاونټ یا نور اکاونټ نو که تاسو چېرته وی پی ان آن کړئ نو چېرته بچی نو هغه به تاسو پکې اکاونټ نه استعمالوي په هغه ټیم کې، یا خپل پرسنل ډیټا نو هغه پکې نه استعمالوي. په پاکستان کې خو دې حالات دي مکمل طور باندې نیټ بند دی. او یا که تاسو داسې زونه استعمالوئ تاسو به د دې لپاره پیډ وی پی ان استعمالوئ. پیډ وی پی ان هغه چې تاسو یې پی کوئ، تاسو به روپۍ ورکوئ، تاسو له وی پی ان درکې نو تاسو ته هغه وی پی ان نقصان نه در رسي. لکه شپږ میاشتو د یو کال دوه کالو د دې لپاره به تاسو پی کوئ، تاسو کې روپۍ ورکوئ او تاسو له هغه وی پی ان درکې نو که تاسو پکې بانک اکاونټ استعمالوئ یا پرسنل ډیټا استعمالوئ نو تاسو ته مکمل طور باندې نقصان نه در رسي. ورګور دا واقعي راغلو مال چې تاسو شریک کما نه سبا په پاکستان کې حالات مکمل طور باندې بل شان دي. سو په پنجاب کې د جنې سره زیاته وشونو خلک احتجاج کوي سټوډنټانو، بل طرف ته چې نو عین ترمیم کیږي نو پی ټی آی والے احتجاج کوي. مکمل طور باندې پاکستان کې چې نو پاکستان نه ډیران جوړ کړی دی، حالات مکمل طور باندې خراب دي. نو که تاسو هم ایزی پیسې وي یا بانک اکاونټ یا نور اکاونټ نه هغه ډیر زیات احتیاط کوئ چرته په دې سټیم کې استعمال نه کوئ. هر سړی غواړي د پاکستان کې چې نو ډیر زیات وی پی ان چې دي نو در انسټال شوی دي د پلی سٹور نه. پلی سٹور نه وی پی ان خلک انسټال کی داغه نه پس چې نو هغه آن کې د بل ملک سره د یونایټډ سټیټ سره یونایټډ کینګډم سره د دې سره آن کې نو بیا ته په کم ځای کې خپل ډیټا ګوري، خپل روپۍ ګوري، ستاره روپۍ چې لاړې نو مکمل طور باندې لاړې ته بیا نشي هغه بیرته نشي ریکور کولای. زما ټول ته خواست چې تاسو هم که وی پی ان استعمالوئ نو دا احتیاط ضرور کوئ چې خپل بانک اکاونټ نه وسره یا نور ایزی پیسې اکاونټ چې په کم اکاونټ کې پیسې نو هغه مکمل مې استعمالوي، کنه تاسو دا هک کېدل شي مکمل طور باندې اکاونټ بم والوځي. نو زما دا ویډیو د نورو پښتنو سره هم شیر کړئ، زمونږ پښتانه چې نو خاص کر دا وی پی ان استعمال کوي ځکه چې دلته یو پلته ایم بي وکي بیا سره دا کار نه کوي نو سړی ډیر زیات غوسه شي ځکه چې ایم بي ګرانه ده بیا چې نو نیټ کار نه کوي نو سړی غوسه شي نو خلک وی پی ان استعمال کوي. خلک د وی پی ان استعمال کوي نو چې وی پی ان استعمال نو بیا سره داسې واقع راځي. نو زما دا ویډیو ور پښتون ته ورسوي.